بسم الله الرحمن الرحیم راځو ارکیکیټ ته. په ارکیکیټ سافټویر کې نن چې کوم دی موږ دغه یو څو بټنز دي دې باندې کار کوو. ګوره زه یو پروژه اوپن کوم، تیار کوم پروجیکټ یا هغه یو پروجیکټ اوپن کوم. ما سره کمپیوټر کې کوم پروجیکټ زه غواړم چې پروجیکټ اوپن کړم، زه دا نیو ورک په نوم باندې یا د پروجیکټ په نوم باندې یا د پروجیکټ 2 په نوم باندې دا یو پروژه مې اوپن کړله. تیار کمپیوټر کې موږ سره سیف دي. صحیح ده؟ سیف شوی فایل مې اوپن کړم. دا پروجیکټ اخرنم منزل کې ولاړم. کوم منزل کې ولاړم؟ اخرنم منزل کې ولاړم. صحیح ده؟ زه وتم چې لاندې د بیسمنټ دی لاندې. صحیح ده؟ د بیسمنټ دی. زه 3D راته وښیم، نو 3D باندې کلیک لګوم، د 3D راته ښایي. دا 5 منزله ده، 6 منزله. صحیح ده؟ دا یو بل هغه سپکه اوپن کوله، دا هغه درون اوپن شو. دا پروجیکټ دی ښکاري. نو راځو دلته اوربیټ کمانډ دی ما سره. صحیح ده؟ دې سره تاسو کتلی شئ. دا نو دا هر څه کولی شئ ښکاري. دا ټول سره دا هر یو شي مې مینولي جوړ کړی. دا روډ څنګه جوړېږي ښه دا ټول انشاءالله تاسو دا ډېر ایزي اسانه. دا یو کس ته مې دا جوړ کړی و، خو د باندې دا په شمار د باندې یو 2-3 ګنټې لګېدلې دي. د دې نه کار مې نه کړی، هغې ولې صرف نوما پکاره لکه څنګه چې نن تاسو ته صرف باندې نوماګانې درکړی. که تاسو دا د نه وګورئ، د نه تشه ډاګه ده ښه. داسې زما صرف نوما یې پکاره و، نو د نه ډاګه د نه باندې څه کوي. صحیح ده؟ دا نوما مې ورته جوړه کړې ده، صرف باندې نوما کومه چې ډیزاین غوښتی هغه ډیزاین ورته جوړ کړی ده. وګورئ بیا مخې ته مې لږې زینې او بیسمنټ او دا شیونه مې نه پکې کړي دي. ته وګورئ لاندې بیسمنټ ته لاره تللې، دا زیرزمیني ده بیا. صحیح ده؟ ټول په دې کې تیار شته، دا زینېګانې دا هر څه په دې کې شته. بعضې کارونه پکې لږ زر مینولي شوي، دا ټول د کار ښیم. ګورئ موږ سره دغه کمانډ دی، کار څه شی دی. دلته ګورئ فصل لیکلی دي که نه وی فلور پلان. فلور پلان تاسو 2D ته ځئ. تاسو چې کار کوئ په 2D کې به کوئ، فلور پلان کې به کوئ. چې تاسو کله کار وکړو، تاسو غواړئ چې چیک کوئ، نو 3D کې دې چیک کېږي، یعنې 3D ویو. F2 سره 2D ته ځي، F3 سره 3D ته ځي. F2 F3 F2 2D and F3 3D. صرف چیک اپ لپاره ښه چې صرف یې داسې ګورئ، یعنې ایزومتریک ویو یا پرسپیکټیو ویو چې کومه ده. ګوره یو خبره دا هم ځای کې که نه وایي، د چا کمپیوټر کې چې کله ډیډیکیټ میموري نه وي که نه 3D راځي، خو چې کوم میټیریل دی ورکړي، کوم مواد دی ورکړي، هغه مواد درته بیا نه ښکاري. دا مواد نه ښکاري، دا راښکاري، دا ټول نه ښکاري. نو بیا به څه کوئ؟ نو چې مواد نه ښکاري اوس څه کوو؟ مکمل کمپیوټر ته بدل کړو. نه، دلته درته مواد نه ښکاري، خو چې کله ته د دې رینډرینګ وکړې، وګوره مطلب دا کار د دې کمپلیټ شو. زه دا داسې اکدم زه ورته مې داسې نه یو تصویر داسې وباسې دې ځي نه یا دې ځي نه یا پاس چت نه چې کومه څه تصویر باسې دا وګوره داسې پاس چت نه ورته وباسه که نه. صحیح ده؟ داسې کار ځي نه ته باسې داسې زه ورته د دې ځي نه د دې یو تصویر داسې وباسه. چمن نور هم غټ کړه بیا به صحیح راشي. زه ورته زه داسې تصویر وباسه. صحیح ده؟ نو بیا راځو دلته ډاکومنټ ته. په ډاکومنټ کې ته وګوره کریټ امیج ته راځو او په ټو رینډر پروجیکشن ته راځو. چې کله په دې باندې ما کلیک ولګول، نو ما ته اوس څه کوي؟ ما ته چې کله هغه وخت کې داسې چې کله کار فاینل شو غواړې تصویر ترې نه واخلئ، نو بیا موږ دا باندې ډیټیل سره کار کوم درته. صحیح ده؟ خو اوس داسې دی چې دا تصویر اخیستل کېږي، د دې هغه تصویر هغه کوالټي چې کومه ده هغه ما ډېره غټه کړې ده. دا یو تصویر په دې کې د 15 شپږ 10 منټو کې اخیستل کېږي. نو د دې دا تصویر چې کله واخیستل شو، دا چې ته څونه زوم کوې که نه، دا به تا ته خراب نه ښایي درته، یعنې HD کوالټي کې مې اخیستی. دا په 100 MB کې دا یو تصویر ښایي. دا وګورئ د دې سایز ډېر زیات لرې شو، غټ شو ښه. نو زما نه خبر مطلب دا چې تاسو کمپیوټر کې چېرته ډیډیکیټ میموري نه وي، تاسو چې کله وال ته بریک ورکړئ څه ورکړئ، تا ته دې ځای کې نه ښایي. نو چې بیا رینډر وکړئ، په رینډر کې درته ښکاري، رینډر کې درته بیا ښکاري، درته شو کوي درته. صحیح ده؟ چې کله تا ته تصویر راغی او ته خو دا خو تصویر نه شو، دا تصویر د دې په بیک باندې پروت دی، د دې سایز ما ډېر غټ کړی دی ښه. که تاسو خوا دې خوا لاړ شئ، دلته ما سره پروت دی، دا وګوره پیکه پیکه لا ښکاري، دا صحیح نه دی، هغه ریزولوشن یې لا نه دی برابر کړی. بس ما سټاپ کړو. چې کله کمپلیټ تصویر راغی، دې چې رینډرینګ ختم شو، نو سمپل یو سیف بټن به کلیک ولګوئ، سیف درته ښکاري. چې کله سیف کلیک ولګول، تا ته ډایرکټ په GPG فارمیټ کې سیف کېږي. کوم فارمیټ کې سیف کېږي؟ GPG. چې بیا کوم ځای کې سیف کړې سیف یې کړه. اوس ته غواړې چې واپس لاړ شې خپل پلان ته، نو په دې کلیک ولګوه، پلان ته راشي. ختم شو، رینډرینګ پروسس ختم شو ښه. دا پلان دی او دا 3D ده.
پلان کې تا ته څه وایي دا بټن کلیک ولګه تا ته څه وایي ته ګوره اوس ولاړې په ګوره په کرنټ په -0 سټوري کې په -1 کې ولاړې دغه یو کې ولاړې بس په دې کې ولاړې چې دا یې کنې نه وي نو په دې باندې رایټ کلیک دا مینی نیویګیټر سره نشته واپس په دې باندې رایټ کلیک ولګه دا وګورئ دا مینی نیویګیټر که دې ځای کې نه وي نو لاړ شئ ټو وینډو ته په وینډو کې دې ځای کې دلته راشئ په ټول پیلټ کې دا وګوره دا مینی نیویګیټر ښه زه ورته یم چې یاره داسې کار وکړه چې اپ سټوري ته لاړ شه وګوره اول چت ته لاړ ځي دې یو ته او دیم پاس چت ته لاړ شه پاس دې اپ اینډ ډاون داسې کولی شي وګوره دا ما ته صرف پلان مې اوپن کړی و د پلان نه مې صرف دا دغه کار وکړه ښکاري دا نو ما مې ورته جوړه کړه د داخلي دیوال مې ونې ورته جوړه کړه دیوال مې هم جوړولی شئ هغه ویل زما داخل پکار نه دی صرف نما راته راکړئ بیا هر کس ته وایي چې یاره ما ته داخل مطلب یو ویډیو مې راته جوړه کړه داخل به جوړوي روم بای روم د کوټو هغه ته بیا انټیریل ډیزاین وایي ښه ډیزاین په دوه قسمه دی یو ایکسټیریل ډیزاین دی یو انټیریل ډیزاین دی انټیریل ډیزاین خپلې پیسې دي ایکسټیریل ډیزاین خپلې پیسې دي هاو که نه انټیریل ډیزاین کې بس که انټیریل ډیزاین کې تاسو مطلب یو کس ته راغلی چې مطلب زما مطلب دا یو میوزیم دی مثال یا یو مثال یو پیزا هاټ مالا راغی ورته وایي چې زه دا خپل دا داخلي دا ډیزاین څنګه وکړم داخلي ډیزاین کې کوم ځای کې بیټ کوم ځای کې مطلب چیر کېږم کوم ځای کې دا ډیسک کېږم کوم ځای کې دا که نه نو د هغه لپاره کوم ترتیب سره کوم کلر ورکړم کوم میټود سره نو هغه سټایل برابرول یو د روم یا د یو ځای دغه ته انټیریل ډیزاین ویلی شي داخلي ډیزاین صحیح ده که نه یعنې یو بیډروم انټیریل ډیزاین یو کچن انټیریل ډیزاین او یو ایکسټیریل ډیزاین دی ایکسټیریل ډیزاین خارجي ډیزاین ته ویلی شي دا مخه نما چې کومه ده فرنټ بیک دا څنګه ښکاره شي دته ایکسټیریل ډیزاین ویلی شي د انټیریل ډیزاین کې بس کوم زه به بیا دې ټولو کې دا ټول هر څه لګوم نو بیا په دې باندې وخت ډېر لګېږي صحیح ده چې دا وایي چې دې کې مطلب دلته به قالین هوارو قالین د پاسه به بیا دلته چیر ږدو بیټ بږدو دا بږدو باندې بیا د هغې یو روم به بیل رینډرینګ کوي یو روم به ورته ښیې چې ستا دا روم داسې دی دا روم داسې دی چې هغه بیا خواخوا که داسې جوړول که کومسې جوړول او تا ورته هغه سټنډر هغه د نورم د لاړ نه هر څه چیرونه هر څه ورته کېغوستل صحیح شو که نه خاص دا خو مطلب ته غواړی چې اپ ځای ډاون ځي یا ګو ټو سټوري مطلب دا دی دا سره مطلب شل چته دی یو نو ته اوس شل چته پسې به ګرځي نو ډایرکټ ورته شلم نمبر ولیکه ډایرکټ به شلم نمبر ته منډه کړي پوهېږي که نه اتم نمبر ته ځي اتم نمبر وکړه اتم نمبر سټوري ته به ډایرکټ لاړ شي 3D باندې کلیک ولګو دا ته 3D شکل درکوي که 3D شکل یې راکړو نو که ته غواړې 3D په کوم شکل ګوره موږ ګوره د پرسپیکټیو دا پرسپیکټیو ویو چې کوم دا زموږ د سترګو دا کوم دید چې کوم د سترګو چې څنګه ویو شي موږ ګورو دغه ته پرسپیکټیو ویو ویلی شي دا کیمره کې چې کوم لینز لګېدی دا پرسپیکټیو ویو ده یو ایزومیټریک ویو ده ایزومیټریک ویو به تاسو په رسمي تخنیک درته ویلي هغه یو کونج نه درته ښکاري دا ګورئ ایزومیټریک ویو مې کلیک ولګولی ایزومیټریک ویو داسې بل شان ښکاري دا ګورئ هغه ټوکیټ کې اکثره خلک وایي که نه وایي چې زه مطلب دا رینډ نه وکړم داسې کوږ راځي داسې هغه کوږ په دې راځي تا ایزومیټریک ته سره 3D ته کلیک کړی دی ایزومیټریک ویو ته تللی خو تا په دې کې یو کیمره نه ده یوز کړی کیمره هغه کې به ته هلته کیمرې دي کیمرې به راخلي په کیمره به یوز کوې په کې کیمره کې به دا خپل دا ټول پروجیکټ ټارګېټ کوې به هغه نه پس تا ته بیا صحیح شکل ښایي نو اوس دا چې کوم دی دا بغیر د کیمره ده او که زه راشم زه دا پرسپیکټیو ویو کړي کوم ته وګوره کیمرې ته وګوره که نه دا یو کیمره شکل راغی لکه داسې ښکاري ریل غوندې موږ چې په خپلو سترګو باندې یو شي څنګه ګورو داسې کون شکل کې کون دا سترګو چې کوم یو شي فوکس کوي که نه دا د کون شکل کې کوي صحیح ده پوه شولې دې ځي پورې مشکل خو نشته زه رالم واپس مې په دې کلیک ولګول زه ورته یم د 3D پروجیکټ سیټینګ ته لاړ شه اوس دغه پروجیکټ سیټینګ ولې ډیفالټ پرېږدی ښه په دې کې تاسو چینجینګ مه کوئ د دې چینجینګ مطلب دا دی وایي تا ته وایي ستا دا کیمره څه ده کیمره د دې زیډ دونه دی ارتفاع دونه ده او دا ټارګېټ ارتفاع دونه ده یو دا کیمره دونه جیګه ده دا چې دا کوم پوینټ یې ټارګېټ کړی دا ټارګېټ ارتفاع دونه ده د کیمرې زیډ چې کوم دی یعنې دا کیمره چې کوم تاسو درولې ده که نه دا کوم سټینډ کوم چې درولې دی د کیمرې ارتفاع شوه او دا کوم پوینټ چې ته ټارګېټ کړی کیمره یې باره کړې لاندې کړې دغه ته ټارګېټ پوینټ وایي ښه دا جدي کې چینج کولی شي بیا ته وایي د کیمرې ډسټنټ دا کوم کون شکل چې تللی دی دا ډسټنټ کې ته څونه ځای په فوکس کې درته دی شو صحیح ده او دغه شان زومیټ دی دغه شان د ویو کون دا کون شکل څه دی دا کیمرې چې کوم دا فوکس وځي که نه دا کون شکل څونه ریډیس ورکوي شوا څونه ورکوي ورته دا په ډیګري باندې دی دا نور فکر کوم چې دا په سانتي متر باندې یا به په متر باندې لکه دا ډېر لرې زه ولاړ یم که تاسو وګورئ ما سره واحد سانتي متر دی فکر کوم سانتي متر باندې راغلی ښه
صحیح شو دا بیا د سن دی سن دی کې چې دا کم دی کې خپل ډیفالت دا نور پکې سره دا پکې اپلای شي که نور پکې نه د کته کتوره تیاری کیږي بیا لا د مر سره د مر خپل هغه یو شو یو ډیګري او په یو اندازه ته اپلای ده پدې کې او صحیح ده کنه سایه نو که چینج کولای هم شي ته خپل غواړې کنه چې ځان نه مطلب دا نور ته زیات کی یا کم کی ورته کنه ته چې مطلب سیده نو دراشه مور سن باندې کلیک ولګوا ته چې دا نور چې کم نه کنه دا خي یا کم رڼا چې خي کنه دا داسې ده دا مخامه موسم دې نه جوړولای شي دا کلر چې کم نه کلر چینج کا خړ کا تور کا ورته مې دا چینج کی پوه شولې دغه کې تاسو کې چې کولای شي چینجز هم پکې وکړي او یا ځان سره اول دا ډیفالت ځان سره نه ښکا بیا هغه نه پس راځي چینجینګ مکې وکوي ګوره واپس کله وخت نه راځي خپل ډیفالت واپس ته ورکا اسکرین شاټ نه والا پوه نه شولې صحیح شو نو دا ما سره دا ګوره ښه زه را چینج کوم ګوره دلته وې سم صحیح شو دا دلته وې سم کله زه سوکې کوم دا ګوره دلته چینج کیږي نه بیا چینج کیږي راځي صحیح ده دا ګورئ خطا سودی چې پر پوه شولې مشکل خو باندې کلیر ده دا چې دا چینج کوم دا د اوربیټ سره کیږي خاص سره کیږي اوربیټ دا کیمرې ته حرکت ورکول دا د اوربیټ سره کیږي په دې کې کیمرا فکس دا کیمرا چینج کول د اوربیټ سره کیږي خدا خو ما سره دا مش دا څه شی لاست لیاوټ نوم نه ظاهر ده لاست لیاوټ لاست مطلب فائنل چې کله تا کار کمپلیټ کو نو پلان نو ما کا ته سیشن ډیټیل نه به پرنٹ کې کنه به پرنٹ کې نو بیا موږ راځو لاست لیاوټ باندې کلیک لګاو چې کله سم دی په لاست لیاوټ کلیک لګاول تا ته سوي نو پرنٹ دیکا نو دا خو تش پیج راغی نو یا واره ته سکارو که چوډی تلار شه د چوډی نه پس لاس لیاوټ راشه تا ته ودا شکلونه درکې د دې پیج کې د سپیکر کوم سشتنه که څنګه زه ته چې دا لاس لیاوټ معنی دا چې تاسو دا کم پلان دی کنه پلان ته واړی چې پرنٹ کې دلته ورته لیکلي دي سی لیکلي دي یعنی یا لیاوټ یا لاس لیاوټ استعمالیږي د لیاوټ شیټ لپاره د پرنټینګ لپاره یعنی اوپن لیاوټ راشه کم یو غواړي کم یو لیاوټ زه تم دا ما ته په لیاوټ 1 کې راته پرنٹ کا دا تاسو کې کوي دا ور لیاوټ 1 کې راته پرنٹ کیږي ښه دلته څه راغی اپلوډینګ راغی نو دا ګوري دا چې تاسو را زوم کوي تاسو دا سونه کار شو دا ټول په دې کې راته پرنٹ کړه وګورئ کنه دا به سره غټ کوي دا خو ډیر کوشنه راځي ډیر وړو کې راځي کنه دا څنګه دي کې ایڈجسټ کیږي دلته زمونږ خپل کمپنی لوګوګانې کمپنی دا لیاوټ شیټ څنګه راځي نو دا ته بیا د ډیټیل سره په څه کې خیمه په لیاوټ بوک کې یا په لیاوټ کې دي ذکر ته خیمه دا فائنل ځای سره فائنل ته چې کله راشو دي ذکر ته کار کوم خپل څنګه یو پیج جوړول شي 0 پیج 3 پیج څنګه کول شي دا پلان 1 او پلان 2 کې پرنٹ کو یا په یو پیج کې ټول څنګه پرنٹ کیږي پارټیکټ کې هم لیاوټ کار کړی کنه لیاوټ ارټیکټ کې څنګه چې لیاوټ دی 3 پیج کې څنګه پرنٹ کیږي 4 کې څنګه پرنٹ کیږي په پی ډی اف کې څنګه پرنٹ کیږي دا ټول به د دې هغه لیاوټ بل دا ټیکټ په شان نه دا لږ ډیفرنٹ دی دا طریقه ته راځي په چې کله پلان هم جوړ کړه دا غي پرنټینګ طریقه ته بیا خیم دا صرف د لیاوټ د کار دی ښه نو موږ زه ته واپس ما ته پلان یو خیا خدا خو لیاوټ شو گو مطلب ورزه چیرته دا 2D پلان ته ځه 3D پلان ته ځه لاست لیاوټ ته ځه لاست سیکشن ته ځه لاست الیویشن ته ځه لاست سکیجول ته ځه یو سکیجول شیډول هم جوړی درته صحیح ده کنه چې کوم ځای ته ځي نو تاسو ته مې چې دیز نه تللی شي کنه په دې باندې کلیک ولګوه کوم ځای ته ځي ای سټوري ته ځي سیکشن ته ځي الیویشن ته ځي انټیریئر ډیزاین ته ځي کوم ځای ته ځي دیز نه تللی شي او تاسو دې ګو سره تللی شي پوه نه شوئ یو اپشن تاسو دې سره تللی شي اوربیټ کمانډ دی اوربیټ کار څه کوي چې کله تاسو 3D ویو ته لاړ شئ د اوربیټ سره اټوکیټ کې به مېري تاسو د دې هغه ویو کتلی شئ چې د اوربیټ راوخله چې د کومې ویو نه ګورې دی ویو نه ګورې دا هغه کیمره مې لږ زه راوخوځولی هسې خوندور غوندې راته ښکاره نه ښکاري یو کونج داسې وتلی غوندې راته ښکاري صحیح ده پوه شولئ دا کوم ویو د موږ سره راشئ واپس پرسپیکټیو کلیک ولګوئ سیټینګ ته لاړ شئ دا وګوره دې ځای کې پرته وه دلته داسې که نه دا اوکې کوي نو دا واپس ته یې کي صحیح شو ښه دا موږ سره اوربیټ وي د اوربیټ مطلب تاسو چې کوم ځای نه ګورئ نو ته بیا یو تصویر دې ځای نه وباسه داسې رانږدې که داسې او د دغه ځای نه تصویر ګاډه لګه چې په هوا دی دا یو نه صحیح دی بالکل لګېدلی دی صحیح دې نه تصویر وباسي کوم ځای نه وباسي ځان ته به برابر کړي داسې شته ایکسپلور ماډل څه کار کوي ایکسپلور ماډل باندې زه چې کله کلیک ولګوم نو ما ته دا کمانډ راکوي دې کمانډ تا ته صرف یو ریفرنس درکوي حواله درکوي تا ته څه وایي وایي ته چې غواړې چې واک وکړې واک قدم واخلې نو د ایرو کی سره کېږي یا ایرو اپ ایرو ډاون سره کېږي صحیح شو که نه اپ او ډاون صحیح ده که نه او بیا ورته وایي که ته غواړې واک فارورډ وکړې مخکې لاړ شي که نه نو ډبلیو سره هم تلی شي او که ته غواړې چې واک بیکورډ وکړې نو ایس سره تلی شي
که ته غواړې که نه موف لیفټ طرف ته لاړ شي نو ای به کلیک کړي، که ته غواړې موف رایټ طرف ته راشي نو ډي به کلیک کړي، که ته غواړې ګو اپ لاړ شي پاس وخېږي پاس دویم منزل ته نو سپیس به ووهې، که ګو ډاون لاړ شي نو اف به کلیک کړي، او که ته غواړې چې پلی موډ وکړي که نه پلی موډ نو بیا به اف به کلیک کړي. صحیح ده. همدغه شان دا ټولې شارټکټ یې لیکلي. زه ورته 3D ایکسپلور باندې کلیک ولګوه، چې 3D ایکسپلور ته کلیک ولګول دا په هغه وخت کې که نه چې اوس یو کس راغی او یو کس راته وایي چې تا ماته کار کړی ته ورته راشه کار مې کړی لږ کښېنوې. صحیح ده. ځان سره بر ورته ګوره ورته صحیح شو. دلته به ورته د کیمرې په شکل باندې دا ورته اوس دغه په شکل باندې زه ورته اوس ګرځومه ده نو تاسې مې چې سپیس سره څه کېږي پاس خېږي لږ به پاس شو که نه. اوس به غواړم چې مخکې لاړ شم نو ایرو کی بټن سره یا کوم بله کومه بټن وه ډبلیو بټن وه که نه ډبلیو بټن سره مخکې تللی شي ښکاري. او ته به دې کور ته دا وشه نو دا تاویږي به څنګه دا به د ماوس سره تاویږي داسې دا ماوس وګوره دا نو دا واپس ای سره لږ دې خوا کا ای سره او داسې کا او بس دا ډي سره لږ دې خوا شه. صحیح ده. او په دې ډبلیو باندې بس په دې کوډ دلته دننه شه دا ای سره په دې بټن سره بس دغه کېږي. اوس پاس خېږي که لاندې غواړې پاس خېږي نو اس دا خو همداسې نه واپس لاندې را کوزېږي نو سی بټن ووهه لاندې را کوزېږي او اس بټن سپیس بټن ووهه پاس خېږي. زه ته بیا وره لږ خو مخکې لاړ شه بیا پاس وخېږي نو ډبلیو ووهه لږ مخکې. اوس نو ډایرکټ په زینو باندې سې به نه ورځې که نه پاس به خېږي نو سپیس ووهه په دې وخت کې بیا داسې تاو شه پاس لاندې ځي دې خوا ځي چې کوم خوا ځې تاسو کولی شئ دا ښه نو واپس مې د ډبلیو ووهه بې خوا لاړ شه نو دې باندې تاسو ګرځېدلی شئ سره لاندې بیسمنټ ته کوزېږي دې طرف ته ځي نو ته همداسې لاړ شه په دې خوا لاړ شه چکر ولګوه دې خوا تاو شه ټول کور ته ګر چاپېره تاو کړو دا ستاسو کور ماډل دی. صحیح ده. دا وګوره کور نه مې ګر چاپېره تاو کړو. صحیح شو. نه مې ګوته ایښې ده په څه شي باندې په ډبلیو باندې او ماوس ته حرکت ورکوم ښه چې لیفټ ته شه رایټ ته شه کوم طرف ته ځي پاس ځي دا وګوره دا پاس کې داسې او ته چې حرکت ورکړې پاس به خېږي. صحیح ده. مشکل خو به نه وي ښه صحیح پوه شولې. دا موږ سره دغه او اف سره څه کېږي لکه دې کې ولاړې اف سره خو هېڅ هم نه کېږي وا خو نه ولوتل که نه ښه دا موږ سره دغه دا ولې کار نه کوي دا بنانې دا 3D کې کار کوي. صحیح ده. زه به داسې کار وکړم لاړ به شم او په دې باندې به کلیک ولګوم او دا مې څه شی کړو نیو پیج راواغېستل کریټ ا نیو پیج صرف دا پروجیکټ ختموم نو نیو مې کلیک ولګول ښه یو نوې ورقه مې راواغېستله. راځو زمونږ کمانډونه شروع شو وال باندې شروع کړو. صحیح ده. ښه د وال نه مخکې سلیکشن کې لږ وګورئ سلیکشن کې په سلیکشن کې یو ایرو کی ده زه وال ته راځم یو وال ډرا کوم. صحیح ده. یو وال مې دلته ډرا کوم ایرو کی راخلم زه ته میرا دا زما ته انتخاب کا انتخابېږي که ته یې ډیلیټ کړې که ته پرې هر څه کوې دې سره یو شیز انتخابېږي ایرو کی سره ایرو کی ګوره یو کار چې تاسو وکړه چې بل کار راخلي اول ایرو کا بیا هغه نه پسې راواخلئ که تاسو دا انتخاب در سره او ته بل کمانډ راخلی نه راغستل کېږي یا کیبورډ کې سکیپ بټن ووهه سکیپ به مو نه شو ډاره ښکاري یو وارې څه شی ووهه یا سکیپ سره هم کېږي یو وارې ایرو بټن ووهه یا سکیپ ووهه. صحیح ده. ایرو ته راغلم که ایرو کې دا کمانډ سې راکړه دې کمانډونو ته وګورئ فرست نمبر ما ته وایي دا ایرو چې تا کلیک کړه تا ته وایي بلینک ښکاري وایي آیا دا بلینک په ځای ته دا راولم سپین نو دا بلینک معنا دا چې ایرو زه راولم به دا ما ته اتومات بلینک که تور که بلیک کا ویما دا خدا شو صرف سټایل له دا څه شی لیکلي کویک سلیکشن ګور دا چې دا انتخابومه نو چې ډایرکټ انتخابېږي دا څه وجې دا په دې وجه دلته ما دا ټیک مارک لګولی که دا ټیک مارک نه وي دا اوس هم انتخابېږي خو داسې یو وړوکی نوکۍ چې ته انتخابې سلیکشن په مشکله کېږي دا چې کله په دې باندې ټیک مارک ولګوي داسې تیزۍ سره څه شی کوي سلیکشن کوي کویک سلیکشن. صحیح ده که نه په ډوري کې وینډو ډایرکټ تیزۍ سره انتخابوي. ښه د هغه نه پس چې کوم دی دې ځای کې موږ سره جیومټریک میټوډ کې لکه زه ورته یم یاره څه کار وکړه چې ما ته یو دانه پایه به راواخلمه یو کالم مې لګوي دلته زه ورته یم داسې کار وکړه چې دغه یو پایه دا راواخله یو دا او یو دا پایه یو دا پایې راته راواخله نو دا پایې چې راخلي دا به راخلي او دا به سلیکشن کې که نه دا سلیکشن به راخلي که نه دا نو سلیکشن چې کله چې کوې داسې ګوره ښه
یا خو ټول کېږي که نه ښځه نو دا درې دانې دا راواخېستلې که نه دا درې راواخېستل نو ته به ښځې دا درې راواخېستل دا بل هم راخلم ښځه دې طرف نه وکړه دا خو بیا هم ټول کېږي که نه اټوکیټ کې تاسو سلیکشن باندې کار کړی سلیکشن دوه قسمه کېږي یو لیفټ ټو رایټ دی بل رایټ ټو لیفټ نو دلته هغه څه کار نه کوي چې مطلب ښي طرف نه چپ ته لاړ شم داسې به وکړي راته ښي طرف نه چپ طرف ته چې لاړ شي که نه رول یې څه شی دی رول یې دا دی چې کوم شي ګیر شو چې کوم پکې ګیر شو هغه شو چې کوم ورسره اټیچ شو لکه ګیر نه دی دا لاندې نه وګوره دی ورته ګوره دا صرف اټیچ شو ورسره که نه صحیح ده نو دا دیم درته راوستل صرف ټچ شوی دی ګیر خو پکې نه دی که نه خاصه دا و چې کله موږ د ښي طرف نه چپ طرف ته ځو چې کله چپ طرف نه ښي طرف ته راځي بیا څه رول دی بیا وایي که نه چې کله کوم ګیر شو بس هغه خو ګیر شو لکه دا څلور دانې ګیر دا کوم چې کوم اټیچ شو هغه اټیچ والا درته نه راولل بیا هم راوستل چپ او ښي طرف نه دواړه یو کار کوي نو داسې به داسې کار به وکړئ د هغه لپاره بیا دې کې کمانډ دی دا کمانډونه وګورئ دا تاسې موږ دا کمانډ کلیک کړی تاسو دا کمانډ کلیک ولګوئ دا وګورئ بیا داسې کار کوي نو ګوره دا درې دانې پکې ګیر دي که نه او دا بل پکې ګیر نه دی که نه پوه نه شولئ نو دا خو د کې شرط دا نه دی چې چپ طرف نه ښي طرف ته ښي طرف نه چپ طرف ته کار طرف نه راځي خو صرف دغه سلیکشن چې کله راغی دا سټایل چې کوم دا سټایل وګورئ د دې سټایل معنا دا ده چې کوم تا دا درې دانې خو پکې ګیر شو دا یو دانه پکې لا سلیکشن کې نه راغله صرف سلیکټ د درته نه انتخابوي که لیفټ ټو رایټ که رایټ ټو لیفټ ته پوه شو انجینر صاحب او چې کله تاسو سره دا سټایل وي که نه دا سټایل دا اول نمبر سټایل نو په دې کې که چپ طرف نه ښي طرف کار څنګه چې صرف اټیچ یې مې درته انتخابوي دې دواړه باندې پوه شوې دا درېم نمبر څه شی دی دا صرف هغه درېم نمبر بس هماغه درېم نمبر هماغه شان کار کوي خو مهم شي دا دوه نه ممکن خپل مطلب بس واخیسته صحیح ده ګورئ دا څه شی دی دې کې یو پولي لاین دی پولي لاین شکل زه ته میره ماته دا درې نه انتخاب کړو دلته کلیک کړه دلته کلیک کړه دلته کلیک کړه دلته دا وګوره درې نه انتخاب شو که نه پولي لاین وایس ور انتخابول بیا وروسته ډېر پکار راځي چې انتخاب کوو یا موف کوې ډریګ کوې ډیلیټ کوې څه پې کوې ان سلیکشن بیا دا بل چې کوم دی دا ریکټینګل ټیپ سلیکشن کوي او دا تھرډ نمبر چې کوم دی دا 3 پوینټ سلیکشن کوي 3 پوینټ لکه دلته یو لاین دلته په دا بیا داسې سلیکشن کوي صحیح ده او دا خو دا او دا خو کویک سلیکشن دا مشکل خو به نه دا بیا دغه څه شي کې مارکیو ټول چې کوم دی که نه لکه یو خو هغه سلیکشن شو لکه ته چې دا داسې سلیکشن کوې داسې که نه که اوس یې ډیلیټ کوې او که څه پې کوې یو دا سلیکشن شو لکه دا مارکیو راواخله زه ته چې دا ټول ماته سلیکټ کا لکه اټ مین چې دی کې دا ټول سلیکټ شو تاسو دا سټایل غواړئ سټایل چینج کولی شي دا سټایل بل سټایل کولی شي د دې معنا دا ده دا انتخاب شو که ته دا ډیلیټ کې ډیلیټ کېږي که ته دا انټر کې انټر کاپي کېږي که ته بل ځای ته ویسي بل ځای ته وړل کېږي بل ځای مې وړه او کنه درکړ مې ته ښودلی وه که نه کنټرول سی او کنټرول وی مشکل خو به نه دي ګورئ یا سکیپ بټن و سلیکشن ختم کوي دا موږ سره د سلیکټ خبرې ښه د سلیکټ نه لاندې بل کمانډ ما سره وال مین دیوال صحیح ده که نه نو څنګه جوړو شي چې موږ یو دانه وال جوړ کړو نو وال لپاره څه کار به وکړي په وال به کلیک ولګوئ د وال سیټینګ درکوي درته نو تاسو به وایئ چې مطلب زه به اول په وال کلیک کوم بیا به وال سیټینګ راخلم ډایرکټ په دې ډبل کلیک ولګوم تا ته به د وال سیټینګ درکوي درته که ته وایې چې نه ډبل کلیک هم نه لګوم هغه هم نه کوم ډایرکټ وال راخلم د کوم نږدې کوم ځای کې سیټینګ نشته نو ګوره په وال کلیک ولګوم تا ته به دا سیټینګونه درکوي دا سیټینګ چې کوم دی په دې کې ټول دي لکه وګوره وال ټایپ کوم یو پکار دی وال د هایټسونه ورکوي وال د کم میټیریل ورکوي او هغه ټول په دې کې شته وګوره وال ټایپ کوم یو پکار دی وال ته هایټسونه ورکوي ټول په دې کې شته دغه خو ټول نشته خو څونه نه دي که نه نور به څنګه راولو همدې کې ودرېږه او په ماوس کې دا ویل بټن سره ویل بټن دا ووهه هلته به تا ته نور کمانډز درکوي که نه درکوي دلته دا وګورئ چینج کېږي که نه دا وګورئ ارتفاع ورکړه څونه ارتفاع ورکړې کمه کا زیاته کا ټول ورکولی شئ ښه صحیح پوه شوئ مشکل خو نشته کلیر دی کار ځینې تاسو استعمالوئ صرف وال ته سټایل ورکوئ صحیح ده ښه زه ورته یم چې ما ته اوس یو وال راکړه په وال مې کلیک ولګول دې باندې ما ډیټیل سره ته خبره کړې وه تاسو شاته ویډیو وګورئ تاسو به پوه شئ دا چې کله ته وال جوړې وال ارتفاع مې ارتفاع ته نه غواړي زه چې کله اوکې کړم ډایرکټ ما ته وال را شو نو زه څه خبر یم چې دا وال څونه ارتفاع لري تاسو خبر هستئ څونه ارتفاع لري خبر هستئ که نه 3 لري که نه تاسو دته یې ولې هایټ نه دی ورکړی 3 رایټ په کلیک ولګوئ سټوري سیټینګ ته لاړ شئ 3 هایټ نه لري ولې نو تاسو لاړ شئ یو وارې آپشن ته پروجیکټ پریفرنس ته لاړ شئ ورکینګ یونټ ته لاړ شئ په ورکینګ یونټ کې دلته سانتي متر کلیک ولګوئ دقت دا 2 ورکا اوکې کا تاسو په دې باندې رایټ کلیک ولګوئ دا 3 نه دی یعنی 0 نه 3 نو دا یو لینک لري څه سره لینک لري دا وال چې کوم دی د سټوري سره لینک لري ته راشه دته ارتفاع د دې هایټ چې کوم دی
شپږ متره ورکا ته چې کله وال ډرا کې دا اتومات شپږ متره ارتفاع اخلي ولی چې تا ورته ویلې ما سره سټوري سره لینک کنه نو که لینک باندې کار کوي لینک لیکي او که لینک باندې کار نه کوي نو بیا دراشه نو لینک لیک ولګوه او بیا ورته هایډ ورکا هایډ نه غواړي کنه زه به حتما نو لینک هم کار کوم یو دیوال به جیګ جوړوم ټیټ به جوړوم تاسو ما ډېر ډیټیل سره کار وکړو ښه د فاونډیشن نه د ټاپه پورې فاونډیشن سټیپ فاونډیشن مې ته جوړ کړ وال مې ته جوړ کړ بیم مې جوړ کړ بیم باندې مې سلاب جوړ کړ همداسې ترتیب سره به کار کوئ سبا چاته یو کس ته چې سره ما ته ماډل جوړ کا بیا فاونډیشن ورته مه جوړوئ دا فاونډیشن تا ته ما د لپاره جوړه کړې سبا چاته یو پلان جوړی که نه اول چې ته لاندې فاونډیشن جوړ کړي فاونډیشن نه پس بیا دا نور کار پې وکړي که نه نو ته چې کله سبا د دې پلان ته نه کته واخلې ته نه په یو لاین کش کاږه نو چې ته سیکشن وګورې په سیکشن کې ټول دیوالونه به ښه ښایسته فاونډیشن به لري سلب به لري هر څه شی به لري نو سبا چې چاته ته ماډل جوړې په ماډل کې داسې مه کوه چې راشه دا ورته بیم اندازه ورکړه دا ورکړه هغه بیم خو ته به سبا هغه ته پینټ نه ورکړې رنګ به نه ورکړې هغه خو د هغه سره پټېږي که نه همې صرف ستاسو د قطع لپاره راته شو کوه د دیوال او د بیم رنګ خو یو شان دی بیا که نه پټېږي که نه پوه شولئ راځم نو لینک لیکوم زه ته ماته دیوال چې کوم دی دا په 3 مترو کې 2 مترو کې هر څوک راولي داسې نه طریقه ښودلې دا ارتفاع به ورکوي بیا ورته وایي وال ته تکدیس نشي ورکولی تاسو به په دې باندې کلیک ولګوئ وال ته به تکنیس ورکړي څو سانتي پکار دی نارملي مې ورته ویلي 25 سانتي یا 15 سانتي صحیح ده بیا ورته وایي چې دې سټرکچر میټیریل کم پکار دی داخلي مواد کم یو پکار دی داخلي مواد دي صحیح ده خطا ته وایي چې ته دا وال غواړې دا 2 متره ارتفاع کې وال غواړې دا د ځمکې نه څونه جیګ غواړې ځمکې نه څونه جیګ غواړې ارتفاع د ځمکې نه 10 سانتي 6 سانتي دا په ځمکه باندې پروت دی زه وایم چې ارتفاع ورکم جیګ راځي حتما یو وال پیدا کېږي منجیري راته راوله ډیزاین ډیکوریشن دغه لپاره ښه نو تاسو جیګولی شئ یوازې وال نه په دې کې هر ابجیک جیګولی شئ تاسو ته مې کار ونه کړه ګاډي سایکل مې جیګې کړلې ښځه دا وال ما سره راغی زه ته دا خو مطلب ما سره تا وال راوسته 2 متره وال او 10 سانتي دا اندازه ورکړله سټرکچر میټیریل دا ورکړه داخلي میټیریل د قطع لپاره خو دا د پاس سرفیس میټیریل ورته ورکړه وایي فرنټ سیټ یا آوټ سیټ داخل سیټ کم سیټ کم میټیریل غواړئ اوس دلته لږ وګورئ یو خبره پکې نوي کېږي دا میټیریل چې ګورې دي دا لیمټ میټیریل دی لیمټ مطلب یو محدود په دې کې پراته دي یعنې که ته غواړې خښته غواړې هر څه غواړې ته چې سبا کله په پروجیکټ باندې چاته کار وکړې او ته غواړې چې مزید ښایسته ښایسته میټیریل یې ورته ورکړې ښایسته ښایسته ټیکسچر یې ورته ورکړې که نه دا به یو څو دانې د یو څو دانې دروازو ډیزاین دی یو څو دانې ماربل دی یو څو دانې ټایل پکې دي که نه لکه صحیح ده لکه ګوره زه رالم دې کې ما دا بریک کلیک ولګول پلیمش بریک مې کلیک ولګول دم څلور طرفونو ته هم دا ورکړه اوکې مې کو دلته راځم یو وال جوړوم او سنګل وال جوړوم صحیح ده زه ورته ماته یو وال ډرا کړه په 3 مترو کې یعنې 300 مې ته ورکړه انټر مې کو دغه به زه ختم کړم صحیح ده 3D به کلیک کړم 3D ګورم په دې بټن باندې کلیک ولګوم چې کله تر زوم شي دا ګوره 3D شو زه ته دا صحیح شو خو داسې کار وکړه دنه لږ ذره ښایسته میټیریل که هلته چې څونه وګرځي همدغه یو څو دانې دي سره بینډونه ورته چینج کړي امریکن بینډ دی فلیمش بینډ دی بینډونه خو ویلي دي که نه خښته کم ټایپ لګېږي که نه زه ته هم لږ ذره نور مزید ښایسته خښته ورته ورکړه نو هغه به څنګه ورکړي په دې کې خو نشته هغه به د کمپیوټر نه راخلو او ورکوو به یې تاسو به داسې کار به وکړئ زه به تاسو ته هم ټیکسچر درکړم ټیکسچر تاسو غواړئ چې اپډیټ او ښه کوالټي سره او ایچ ډي کوالټي سره ټیکسچر به د نیټ نه ډاونلوډ کړئ څنګه به ډاونلوډ کړئ لاړ به شئ ګوګل کروم ته ګوګل به راولئ په ګوګل کې به ورته ولیکي که نه میټیریل ټیکسچر یا ټیکسچر ورته ولیکه سره به ورته ولیکه ټیکسچر د څه شي ټیکسچر بریک ټیکسچر ماربل یا د ټایل ټیکسچر وال ټیکسچر بلاک ټیکسچر چې څه شی پکار یې صرف نوم ولیکه او په ایچ ډي کوالټي کې او ډېر اپډیټ ورژن نیو ورژن درته ښایسته ښایسته میټیریل درکوي جست پکچر به وي جست څه شی به وي پکچر به وي هغه پکچر به ډاونلوډ به کړي په ایچ ډي کوالټي کې به ډاونلوډ کړي څه نه چې وډو کې ډاونلوډ کړي هغه که ته سبا ته اپلای کړي هغه ډېر خیره بیا ښکاري ښه کوالټي کې به پکچر ډاونلوډ کړي بیا دلته څنګه یوز کېږي لکه اوس مثال که نه تا سره دلته ټیکسچر پروت دی تا سره دې څه شی پراته دي ټیکسچر سره پراته دي زه غواړم چې دا ټیکسچر پکې یوز کړم څنګه یوز کېږي راځو ما سره کمپیوټر کې پراته دي ښه څنګه یوز کېږي ګورئ ورته لاړ به شئ آپشن ته په آپشن کې به لاړ شئ ایلیمنټ اټریبیوټس ته په ایلیمنټ اټریبیوټس کې به لاړ شئ سرفیس ته چې کله سرفیس ته لاړلئ په سرفیس کې به تا ته دا آپشن درکړي په دې آپشن کې په دې کلیک ولګوه دا ټول ایلیمنټس لري دا ټول ایلیمنټس دي دا ټول سره ټیکسچر دی وایم تا ته وایي ستا ټیکسچر پکار دی د څه شي ټیکسچر ته پکار دی زما اوس خښته ټیکسچر پکار دی نو د خښته ټیکسچر ته پکار دی یو وار دلته یو خښته کلیک کړه
خخته کلیک کړه که ټایل په کار یالته یو ټایل کلیک کا نو چې خخته کلیک ولګول دنه یو دانه ډوپلیکیټ واخلا څه شی والا ډوپلیکیټ د دې په بیک باندې بامدا میټیریالي همدا خصوصیات به صرف دا ټیکسچر به چینج کی ورته هغه سکیل مل د خخته دی او صرف که زه بل کلیک کوم څه خبره نشته او که ته د ټایل په ځای باندې ماربل کلیک کړې نو هغه میټیریال هغه بیک باندې سکیل سره ویډیو هاید دا نو زه ته چې همدا بریک سی شي په نوم باندې زه د ای بی سی په نوم باندې ماته یو بیان ټیکسچر جوړ کړ د سی شي په نوم باندې ای بی سی په نوم باندې بس دا به اوکې کی او دلته وګوره دا د ای بی سی په نوم باندې شو دا چې ای بی سی په نوم باندې شو دا خو همدا د ډوپلیکیټ ک کنه تاسو به څه وکئ لاندې څه لیکلي دي ټیکسچر په دې باندې به کلیک ولګئ چې کله د کلیک ولګول دا ټیکسچر لري دا وګوره یوازې دا یو پکچر یې راغی دا ډیزاین دې نه جوړ شوی دی تاسو به څه وکئ دا به ریموو کوئ څنګه ریموو کېږي ریموو ټیکسچر ختم شو تاسو به څه وکئ سرچ به کلیک کوئ چې کله هم سرچ کلیک ولګول دې کې دوره دې باندې کلیک ولګوئ دا د آرچیکیټ خپل ټیکسچر دی د آرچیکیټ خپل ټیکسچر دی ګورئ د فلور لپاره دا دی دا پکچر کارپیټ پکار دی څه شی پکار دی دا وګورئ یا د مطلب د روپ لپاره دا د روپ ټیکسچر دی د روپ لپاره کم پکار دی نو تاسو به څه وکئ دا به دلته به سرچ به کلیک کوئ دې کې دا مه سرچ کوئ یعنی لوډ ادر پکچر لوډ ادر پکچر په دې به کلیک ولګوئ او اوپن لایبرری منیجر به کلیک کوئ چې کله اوپن لایبرری منیجر هم کلیک ولګول بیا به آرټ به کلیک کوئ چې کله آرټ هم کلیک ولګول دا ټیکسچر وګورئ دا ما سره په کمپیوټر کې پراته دي ښه وګوره زه بیک ځم دا ما سره په کوم ځای کې پراته دي په کمپیوټر کې پراته دي یا په کمپیوټر کې په یو ډرایو کې پراته دي ډایرکټ څنګه راغله چې مخکې ما اوپن کړي ځکه ډایرکټ راغله تا ته وستا ټیکسچر پکار یا زه ته څنګه دا موږ 3D Max کې استعمالو دلته هم استعمالولای شي صحیح ده ماربل پکار دي او دا ټول ماربلز دي کم ماربلز تا پکار دي کم ډیزاینز تا پکار دا ماربلز دي خاصو ته ټیکسچر کې زما پکار دی وال پکار دا وړا ټول د وال لپاره دي کم یو وال اوډ لپاره روپ لپاره ټایل لپاره ټول شته او نیو ورژن ډاونلوډ کړئ نیټ نه ډاونلوډ کړئ خو ها دا لازم زه ته چې ماته بس یاره ذکر وکړه چې دیوال ماته جوړ کړي دی خخت نه دا وګوره اوس سټون ماشینری لپاره تاسو دا ډاونلوډ کړئ دا الټای پلیټ کې لاله سټون ماشینری نه سي دا خخسته سټون ماشینری صحیح ده تاسو راشي او زه ته میرا دغه راته راکا کلیک دکو اوکے کا چې کله دی اوکے کو نو دلته به تاسو درکې دا امبیډ لایبرری کې به ته درکې دا دی او دی صحیح ده کنه دا به اوکے کې دلته دا انتخابې کنه انتخابې سره په اوکے ک دیز کې به دا انتخابې ده ته وګوره دلته به راشي په دې پلس په کلیک کې وې دا یو دی دا ټیکسچر دی زه ته یې سمدار دی دیز کې شرط دی دا به انتخابې ځکه کته نور ډیر اوپن کړی ټول ته لیست جوړیږي انتخابې کا اوکے کا کله دی اوکے کا دا وګوره اپلای شو کې اپلای نشو اپلای شو تا ته وسوي تا ته وی دا کم بریک چې ته لګیل تا کنه د دې په ایکس محور باندې یعنی هاریزنټلی او ورټیکلی سونه سکیل ورکما نه خخه چې تالته لګي دا زاویه باندې خونه لګي وی کیپ اوریجن کمل تر کما اټیکیټ کما هیچ کمانډ باندې چې کله کار کړي ته پته لګي بیا ته وی دا خخه کم ډایرکشن باندې لګي ښکاری میرر کم میتود یا داسې میرر کې یا داسې کم ترتیب سره ته دا خخه میرر کم درته صحیح شو دا ټول دي چې تاسو دا سکیل مل روستم چینج کولای شئ اوس هم چینج کولای شئ دا پروسس هم وکړه کنه نو بس سمپلی اوکے وکړئ چې کله مو اوکے کړه د ای بی سی په نوم باندې دا خختال ته راځي بل زما دې چې ته وګورئ چې لیکلي دي ایکسپوژر د کیسې ایکسپوژر لایټ په دې مې کلیک ولګول زه ته دا خطه چې تال تماته راکې د کې لګ شاینینګ لګ لایټ پکې زیات کا نو ته راشي لایټ دې کې زیاتېږي د ټرانسپیرنسي د پیکاواله شیشه چې کله جوړېږي د نه جوړېږي شیشه واټر د نه جوړو ښه دا ته ټرانسپیرنسي صحیح کا پوره کا زموږ چې دیوال نه خو څنګه څه خنخ کاری کنه صحیح ده دا ټرانسپیرنسي صحیح شاینینګ پکې لګ زره زیات کا شاینینګ اته وګوره دا چمک ته وګوره کنه دا داسې دی کنه چې دا شاینینګ پکې زیات کی دا وګوره هغه شاینینګ پکې دا دیوال چې کوم دی دا بس یو چمک کوي ریالستیک کوالټی بخکاری ریل غوندې بخکاری شاینینګ پکې زیات کوي دا یو پکې لګ زره زیات کوي صحیح ده کنه دا پکې زیاتولې کمولې شي دا ټول تاسو چک کړئ سره صحیح ده دا دې کې دا ورسونه سپاک شوې دا داسې وکنه تیاره و پکې دا مې لږ روښانه کو صحیح ده دې سره کمولای شي زیاتولای شي دا لایټینګ دا چې کله هر څه وشو کنه اوس بس اوکې به کوي خو زه چې کله دا وګیا کم ښه مزیدار خخته مخته ورېږي کې به اپلای شي دلته به صرف اپلای شي خو زه استعمالولی نشم
څه شی نشي استعمالولی تا خو چې اپلای شو بس استعمال یې که که نه زمونږ مهم شي رینډرینګ دی چې کله زه رینډرینګ کوم په رینډر کې به دا نه راځي دلته ته نه اپلای کېږي دلته درته نه ښایي په رینډر کې به نه راځي رینډر کې به د دې په بیک باندې چې کومه خښته ده هغه به درته راځي دا خو بیا هېڅ پیدا نه شوه زه ورته یم رینډر کې م راوله ګوره چې وکې دی که خښته به پرې راشي خو یو کمانډ سره پاتې شوه کمانډ دا دی دې کې څه شی لیکل شوی دی انټرنل انجن تاسو به څه وکئ چې دا ټول کار هم خلاص کړو صرف راشي دې کې لایټ ورک رینډر انجن باندې کلیک ولګوئ چې کله په دې کلیک ولګول ورته وي میچ وت انټرنل انجن دا ما سره د انټرنل سره څه شی که میچ کا په دې کلیک ولګوه دا چې کله میچ کړه وګوره میچ شو نو دنه پس چې کوم دی دا وکې دا شاینینګ معنی مې ګوره بیخي تیز که ښه یا لږ زره کم کوي دا مې څه شی که وکې دا به حتما کوئ چې دا تاسو ونه کوئ که نه نو خښته دلته راځي بیا رینډرینګ کې نه کېږي رینډرینګ خو مو کتل که نه هر کله چې ته تصویر اخلو نو زه راځم خښته په دې اپلای کومه په دې باندې به څه شی وکئ یاره داسې 3 پوینټ راغلی دی په دې باندې به کلیک ولګوئ دا وګوره کویک سلیکشن ولګوئ بیا دا مشکل به نه وي ښه کویک سلیکشن دا مې انتخاب کو وال ته ځم په وال کې زه ورته یم چې دې باندې هغه اے بي سی والا خښته ولګوه په دې کلیک ولګوه اے بي سی والا او څلورو اړوند طرفونو ته یې ولګوه دا اوکې که دا وګوره دا خښته راغله خښته راغله که نه خو خښته راغله دا خښته خو ته وګوره څومره غټ خښته راغله دا خښته ډېره غټه ده که نه تاسو به څه وکئ تاسو به په لاړ شئ واپس اپشن ته او بیا به څه کلیک کوئ سرفیس ته به لاړ شئ سرفیس نه پس به لاړ شئ په همدې ای بي سي خښته باندې به کلیک ولګئ کومه دی کمانډ خو نشته دي نو واپس به راشئ څه به کلیک کړي کې انټرنل انجن به کلیک کوئ که نه بیا به ټیکسچر ته راشئ دا خښته چې کوم دی دا ورته 50 کوي څونه کوي ورته 50 کوي چې کله 50 کو بیا لاړ شه دا کلیک ولګوه چې بیا دې کلیک ولګول په دې لایټ ورک شیټ باندې کلیک ولګو دا میچ کا نو یو وار دا پروسس به کوئ نو دونه ټیکسچر باندې اخلي په شمار به یو پروجیکټ کې به 15 شپږ دانې ټیکسچر به راخلئ صحیح ده د وال لپاره به خپل راخلئ د دغه لپاره ووډ لپاره خپل د وینډو لپاره دا اپلای کې اوس صحیح شوه که نه هر تصویر هر څه شي اپلای کولی شي دا تصویر شو که نه دروازې او کړکۍ اوس پی وي سي یانې که لګوي که نه پی وي سي یعنې پی وي سي باید لکه پی وي سي یانې نشته خو داسې جوړو که نه چې داسې لرې نه ګوري د پی وي سي المونیم هغه ورته ورکوه ورته خپله پی وي سي نه لري پی وي سي خو تاسو وګورئ هغه چې کته تاسو واخلئ په کته کې پی وي سي کې خپل هغه کتې تا ته پته لګي چې پی وي سي څونه لیرونه لري که نه تاسو دا ډور وینډو پې اپلای کومه وینډو د پی وي سي کې تاسو وګورئ دا کم پتې متې چې کوم دي که نه دا کمې کمې که نه بیا په دې باندې میټیریل چې کوم دی پی وي سي مو میټیریل اپلای کوو الکوبان والا پې اپلای کوو وایټ کلر کې الکوبان یا المونیم چې ورته کم یو وایي سپین کلر الکوبان یا اوس یو بله خبره یو کس ورته وایي که نه چې ما ته الکوبان ډیزاین راته وکړه الکوبانو ډیزاین هم کتلی دي د پلازو کې بنده بازې پلازو دا وټونه هم کتلي دا سپینې سپینې او سرې سرې دا رټنګل شکل کې چې دا کمې پټې چې کمې دغه ته الکوبان ډیزاین ویلی شو روخان پانتون وګورئ که نه الکوبان ډیزاین چې کوم دی پوه نه شولئ دغه الکوبان ډیزاین نیټ نه به ډاونلوډ کوئ څه به وکئ نیټ نه به ډاونلوډ کوئ یا المونیم ډیزاین به نیټ نه ډاونلوډ کوئ که نیټ نه نشئ ډاونلوډ کولی که نه لاړ شئ میسپینډ پروګرام ته په میسپینډ پروګرام کې دغه ځای کې یو دانه داسې تکنس زیات شو دا یو دانه راوخله صحیح ده او کلر ته راشه زه ورته یم یاره الکوبان دی یو داسې کلر سره جوړوم صحیح ده که نه او دا الکوبان دی چې کله راواغېستل د دې ټیکسچر ته راشه داسې خو دا بارډر به لږ ورکوئ چې ځکه چې یو الکوبان د بل الکوبان په منځ کې هغه ګیپ وي که نه چې ته صرف داسې وکړې که نه چې دا دې سره اواله دا ټیشرټ پرې لګي دا خو صرف رنګ شو که نه بیا چې دا ته بیا ته اپلای کړي که نه دا خو ټول یو رنګ اخلي که نه چې یو بل سره دا وصل شي لکه دا مثال ګوره دا دلته کېده او دا دلته کېده دا خو صرف رنګ ښکاري په منځ کې چې لږ ګیپ وي داسې نو بیا ورته الکوبان ښکاري جاینټ پکې چوکاټ غوندې خو چوکاټ تا ته نه ښکاري دا صرف لږ ګیپ فاصله ښکاري درته دا ګیپ فاصله به داسې وکړي دغه دا شان جوړ کړه داسې وشو که نه دا چې کله وشو راشه دا راوخله او دا کلر مې جوړ کړه که نه منځ کې دا دغه لري صحیح ده نو راشه دا راواله او دا به دې پورې زه ته مزه دا ما ته کراپ کراته
دا الکوبان راته ویسه دا فایل ته لاړم دا مې سیف په کوم ځای کې مې سیف کړو په ډیسکټاپ باندې مې سیف او جی پی جی فارمیټ کې سیف کړې ښه او دلته نوم چې کوم دی زه پی وی سی مې که صحیح ده راځم دا دلته یوز کوم په دې باندې نو څنګه به یوز کوئ آپشن ته دلته به راشئ سرفیس ته به راشئ د سرفیس نه پس زه ته یاره دا خو ټایل خښتې په شکل نه دی دا د ټایل په شکل دی که نه لکه دا ټایل مایل به راواخلئ ښه دلته یو وارې داسې شی کلیک ولګوئ انټرنل انجن کلیک ولګوئ دلته انټرنل انجن کلیک ولګوئ دا شکل دی که نه زه ته دا نه دنه ډوپلیکیټ والا دلته ورته ورکړه پی وي سی نوم دې ورکړه که نه ټیکسچر ته راشه دا دا لرې که نه دا لرې که په دې سرچ کلیک ولګوه لاړ شه لوډ کلیک ولګوه لوډ نه پس اډ کلیک ولګوه د اډ نه پس لاړ شه ډیسکټاپ ته او ډیسکټاپ نه پس راشه پی وي سی کلیک که اوکې که کله دې اوکې که دا به کلیک که پی وي سی راغې دا اوکې که نو دلته راغی که نه دا دې اوکې که نو دې ځای کې ضروري ده ښه دلته به دا انتخابوئ دا به اوکې کړئ کله دې اوکې که دلته راغی نو دې ځای کې سکیل میل ورکولی شئ راځو یو وارې همداسې پې اپلای کوو چې څه کېږي انجن منجن باندې خو پوه شوئ که نه دا اوکې کلیک ولګوئ دلته ښه دا وایي دا خو په دې رانه ولې رانغی مثالي خبره نه ده اوس به لاړ شي اوس بیا پې اپلای کړې ده باندې خو خښته اپلای ده که نه نو تاسو به دلته راشئ دې ځای کې به څه شی کلیک کړي پی وي سی پی کمانډ ورکړئ ډایرکټ راځي ښه دا به بل ځای کې به پروت وي پی وي سی دا دی پی وي سی کلیک که اوکې که دا ګوره پی وي سی راغی دا پی وي سی خو دا خو داسې راغی که نه تاسو به اوس څه وکئ لاړ به شئ هلته سرفیس ته به لاړ شئ سکیل به چینج کړئ څه به چینج کړئ سکیل پی وي سی کومه دی پی وي سی صحیح ده دا وګوره دا ډېر زیات دی دا چې کوم دی دا ورته څه شی کوي دا مې ورته 15 کړو 15 په 15 که نه صحیح شو اوس راځو ګورئ ولې دا دی وشو دا دی صحیح ده که نه ښه اوس دا خو دا داسې ښکاري داسې خو راغلل که نه داسې راغلل خو دا پاس پټې نه ښکاري دا ولې نو دا خو دا داسې به تاسو لګوئ که نه دا به داسې تاسو لګوئ چې دلته دا پینټ کې دې جوړ که دا که نه دا صحیح ده دلته دا به زه زره غټ کم داسې دا به راواخلم دلته بل جوړوم داسې صحیح ده دا مې کنټرول سره یو دلته کېغوستل یو دلته کېږي دلته داسې کېږي څلور دانې به جوړوئ څو دانې به جوړوئ څلور دانې به جوړوئ اوس صحیح شو که نه اوس به دا داسې راشمه زیتون دیزې پورې بس دی دا به ترتیب سره راشي برابر به وي بس دا مې کراپ کړو لا یو طرف یې لږ زره زیات شو صحیح شو فایل ته لاړم دا مې په همغه باندې سیف کړه څه شو پی وي سی بس سیف شو لکه چې په همغه صحیح ده کله سیف شو دلته راشه او دلته آپشن ته راشه او بیا سرفیس ته راشئ په سرفیس کې دلته پی وي سی ته راشئ په پی وي سی باندې چې کله کلیک ولګول سرچ ته راشئ دا خو به سر نه بیا اپلوډ کړئ که نه خو ته هغه اپلوډ کړی و که نه اډ به کې دا به لږ زره اپډیټ کړي دا شو اوکې به کې دا شو اوکې به کې دلته دا شو څنګه شو پی وی سی هلته کاپي اخیستې وه فکر کوم پی وي سی 2 شو صحیح ده دلته کې انتخاب کې انتخاب نه کې دې ځای کې به انتخاب یې دلته ښه اوکې اوس وګوره اوس صحیح شو که نه اندازې زیاته کم کول دلته ته دا ورته څونه که 40 که یعنې زه دا 10 ته 10 که یو چې برابر کې دا بل هم دغه کېږي ښه کوم شکل کې غواړئ شکل دې کې چینج کولی شئ دا وګورئ پوه شولې اوس مشکل خو نشته دا کې داسې رنګه او مختلف اپلای کې بیا ډېر ښایسته ښکاري بیا دا ښه منځ کې توره پټه راولي بله پټه راولي الکوبان ډیزاین دته الکوبان ډیزاین ویلی شي کوم ډیزاین ورته وایي الکوبان یا المونیم ډیزاین ورته وایي ښه کله داسې چا نه غوښتنه وکړه چې ما ته داسې یو ډیزاین وکړه چې الکوبان کړي نو هغه بیا داسې کم رنګ الکوبان نو ته چې هغه ته چې دې رنګ الکوبان رنګ جوړول مشکل راشي دغه ځان نه جوړ کړه ځان نه مې جوړ کړه مشکل خو به نه وي
کلیر دی لور خسته وال راغی چې وځي کې استعمال کنه کوي اوس هم دا ګوره وال ټیکنیس ګو دا اوس هم دا سایز غټ دی خو دا غټ غټ استعمالېږي داسې 80 سانتي 50 سانتي ډیزاین یې دی صحیح ده هر څه چې کوم دی 50 سانتي دونه دا موږ سره دغسې یو میټیریل استعمال طریقه باندې ښه صحیح پوه شولئ داسې تاسو مختلف میټیریل استعمالولی شئ زه چې کله پروجیکټ باندې کار کوم که میټیریل ته مې ضرورت شي په همدې لار نه به زه راخلم لاړم واپس ټوډي ته په ټوډي کې ګوره هلته په وال کې ډېرې خبرې دي صحیح ده نو داسې پورې بس کړمه صحیح ده سبا به دا وال به ټول به راټول کړو سرکولر والونه څنګه جوړېږي ګول والونه